سلامونه نورزومې د ما قدرمنو پرون مونږه یو ویډیو کړی و چې په ناصر باغ کې چې کوم نوې ریپیټریشن سنټر جوړ شوی دی په هغې کې سهولتونه د نشت برابر دي. ډیری ملګرو چې دی مونږ ته د هغه ځای ځینې ویډیو کلیپونه رالیږلي وو. ځینو خلکو چې دی په وایسونو کې خپل شکایتونه درج کړي وو چې دلته هیڅ قسمه سهولت نشته، خلک ډیر زیات رش جوړ دی، اوبه نشته، کمپیوټرې کمې دي، ریپیټریشن چې دی د سستروۍ ښکار دی. نو هغه ټول مشکلات مونږ له مختلفو اشخاصو سره شریک کړي چې په هغې کې یو اسلام بادشاه صاحب هم و. نو خوشبختانه نن هغه په خپله باندې د دغه سنټر څخه لیدنه کړې ده. څه یې ویلي دي راځئ په دغه ویډیو کې یې ګورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د نصر باغ کیمپ والا خال ډېر زیات په تکلیف باندې دي. هغه کمپیوټرې ورته لګولي دي، هغه زره خلک سره کمپیوټر په لاین کې ولاړ دي. هغه کمپیوټر ده بهر خواستم دنیا ولاړه ده. زه په څومره دلته چې موږ پښتانه دي اول خو په دې اواز کوم چې څومره نږدې خلک دلته نصر باغ کې دي، مهرباني وکړو د خلک وږي دي. دلته نه روټۍ بندوبست ورته نه ورته اوبو بندوبست ده. دلته اوبه هم راوړو، ډوډۍ هم راوړو، ورله غرمې ډوډۍ هم راوړو، ویګۍ ډوډۍ هم نه راوړو. دویمه خبره دا زه ډي سي پېښور ته دا ریکویسټ کوم چې دا فلیټونه ورته حواله کړي، په دې کې اوبه نشته، د اوبو سیسټم نشته، ډېر زیات په تکلیف باندې. درېیمه خبره دا ریکویسټ ورته کوم چې دلته کمپیوټر یې ورته 10 دانې شي. په هغو دانې باندې څه کېږي؟ تاله غونډ زیلو والا دلته خلک را روان دي او دا 3-4 زره پرته دي، بیماران دي، زنانه دي. قسم درته کوم چې ځینې حالات خو موږ په سترګو نشو راوستی. زموږ زنانه چې کوم تکلیف باندې دي ځکه چې کیمرې باندې موږ خپلو خویندو میندو بېعزتۍ کېږي. نو مهرباني وکړو ډي سي او کمیشنر پېښور ته ما درخواست دی، اپیل دی چې دلته سیسټمونه ورته ډېر کړي، زیات کړي ورته. بل په ایمرجنسي بنیادو باندې دلته اوبو سیسټم ته ورته برابر کړي. واشرومونو باندې اوبه نشته، خلک ډېرې ستونزو سره او ډېرې تکلیف سره مخ دي. او د دننه ټول نه زیات ضروري چې کم دی دننه کمپیوټر شوبه و چې هغه اوه بجې باندې ورته اوس په ایمرجنسي بنیادو باندې 10 دانې برابر کړي، ځکه چې 10 شي نو بیا به انشاءالله ورځې ډېر خلک فارغ کېږي. خلکو ته ډېر تکلیف دی، نه ستونزې نه ولاړ دي غریبان. هر یو سړی خپل فریاد کوي، خپل تکلیف بیانوي. نو چا سبب وکړو؟ ټول په تکلیف فریاد کوي. چاته مور بیمار او زړه بیمار و، چاته کینسر مریض دی، چاته ګردو مریض دی، چاته زنانه په هغه باندې پرتې په وښو کې پرتې. نو دا انتهایي یو ظلم روان دی. باید چې یو سنټر کولاوي چې هغه په صحیح ترتیب باندې ته کولاو کې چې د ورځ په باندې والا کمپیوټر زیات کا، سټاف دې زیات کا چې خلکو ته تکلیف نه جوړیږي. تاسو مرګري ان شاء الله نه موږ خبره مخکې بوت روان یو خیر سره دا تکلیفات به الله سره وي ان شاء الله. بالکل دغه یو غږ و چې په کمشنر پېښور باندې یا ډي سي پېښور باندې هم وشو. زه به د همدغه ځای نه چې دی په ډي سي کوهاټ، ډي سي هنګو یا کمشنر کوهاټ ډویژن چې کوم سید مختصم بالله صاحب دی په هغوی باندې کوم چې مونږ ته تاسې په کوهاټ او هنګو کې خپل موبایل چې کوم نادرا سرویس دی هغه پرووایډ کوي. د هغې نه چې دی دلته شته افغان مهاجرین مستفز کوي، هغه خدمات ورته په خپله ضلع کې ورسوي. انشاءالله په 10 ورځو کې چې د کوهاټ او هنګو ضلع به انشاءالله خپل بیرته ستنېدنه یقیني کوي. د نورو دغه ډول خبرونو دپاره زموږ د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره ضرور فالو کړئ.